نوم مې عبدالرازق دی او یم د منیخیلې. زه په منیخیله کې وم او دلته جلسه وه، نو د هلته نه زه دلته رالم، نو هلته یو ډاګه وه، نو بس هغه ډاګه کې ټول راغونډ شو. نو بس بیا جلوس و، بس چا سرې جامې وې، د چا سپینې وې او رالو. چې رالو ورته ورنږدې شو د جمعې جومات، نو لاټي چارج یې راباندې وکړ. نو بیا هم پرې من خلک ورته وو، هغوی بیا پیر وکړ راباندې، پیر یې وکړ. نو چې خلک را پرېوتل، بیا دا ځای ډبه وه، اوچته ډبه وه، نو دې ته من خلک رالوټو، ځان هم پناه کړ. او کوم چې په میدان کې وو، نو هغه لګېدل او غورځېدل. نو وارثه به یې راتلله، دا د پټکو منډۍ او د څرمنو، بیا هغه هم بند کړه، چې دلته راونړي. بازار هم بند شو. نو بس بیا به چا آفه وړلې او چا به کلیو ته وړلې، او ځینې د کلي به کې خدای فضل څوک نه وو. او دلته کنده وه د اوبو یوه، نو هغې کې یو 80 اویا کسه غورځېدلي وو، پراته وو پکې مړه. نو بس هغه به 2 څلور راښکل او وړل به. هسپتالونه بند وو، هر څه بند وو. بیا داسې حالات پیدا شو چې کورونو کې به ګرځېدلو، دا سرې جامې، سرې ټوپۍ، دا بیا چې مونځې نیوې وې، نو دا به یې هم ترې اخیستې وو، سړی به یې هم راوسته. او بیا داسې حالات راباندې راغلل چې موږ به په کورونو کې لا پراته وو، ویده به وو، او 2 لارې پولیس به راغی او کلي نه به ګیر چاپېره شو. نو کلي به ټول منسېره شو. نو چې څوک به یې بار نیولو، نو بس هغه به ځي نیولو، بس کېنول به، او بیا به یې ګاډي ته خېژولو او بوتلل به. نو بس څوک کابل ته وتښتېدلو، او څوک یو خوا وتښتېدل، څوک بل خوا وتښتېده. نو چا کال تېر کړ، چا 2 کاله تېر کړل، چا 6 میاشتې تېرې کړې. نو بیا به یې راپرېښودل. زما نوم ډېرشاه دی، او دا د بابړې د باچا مې حجره وه، او د دې نه جلوس روان شو. بیا لکه مطلب دا دی چې اخوا وشو 6,500 کسان په دغه کې مړه. د هغې نه پس د حکومت خلکو سره دا رویه وه چې هسې بې څه به یې بېعزته کو، وجبې په والو کې لکه ډېر پښتانه داسې کټونو ته غورځولي. بیا په کورونو باندې ورتلل، د ګولو پیسې د خلکو نه واخیستې، ستاسو باندې د حکومت خرچه شوې ده. د ګولو تاوان هغه زمانه کې 100 روپۍ باندې به یې باز ځمکه کې د دونه دغه و، څوک 100، څوک 200، څوک 1.5 څوک 80 80. نو هر کور یې دغه شانتې جرمانه که. او لکه سکون دا و چې موږ 2-3 شپې هغه زمانه کې په شورګره ما ورور کړی دی، ورور مې مشر وی یاره موږ سره خو د هغوی سور دی، نو دا خو لکه په سنګینونو وایي، نو دله به علاج کوو، بل غوی به څنګه الو. نو موږ هغلته کې لکه شپې ورځې کورونه هم نو نارې هم تېرې کړې، خو هغه خپل چې حکومت لږ دغه کم شو، نو بیا واپسۍ کې کلي ته رالو. دا سور څاروي او غوا لکه دا سره میخه، دا به پولیس والا چې په سیند به موږ پورې وتو، نو دا به په سړک ولاړو، په سنګینونو به یې وال بې زبانه مال سره هم دونه ذاتیات کړي، او جامې خو لا پرېږده. زما اجاز نوم دی، زه د NP د MC3 د دې 400 صدر یم. 12 اګست موږ هر کال د هغه شهیدانو په دغه یاد کې مانځو چې کوم په 12 اګست 1948 کې دلته په فوج ډزې کړې وې، او دې جمعې جومات نه او په دې میدان باندې مړو. دا 400 خاص دا مرکز دی. دا واقعیت دې ځای کې شوې وه، په دې غادي ګل وبا کې موږ ټول راغونډ شو، او هر کال په 12 اګست ختم وکړو، او بیا هلته کې لاړ شو په جولس کې، او هغه یادګار چې کوم ځای کې دغه جمعې جومات سره یادګار دی، دا نو هلته موږ دعوه وکړو چې کوم شهیدان شوي دي، کوم ځای کې چې واقعه سپین ملنګ کوم ځای کې مړو، ورسره 6,500 نور کسان مړو زخمیانو، د هغوی په حق کې موږ دواګانې وکړو او ختم وکړو.